دغه عکس در سره وګوري ډیپلوما ان انفارمیشن ټیکنالوژي او دغه عکس هم در سره وګوري سرټیفیکیټ انفارمیشن ټیکنالوژي. د دریم عکس هم در سره وګوري چې په لینکډین کې د ډیټا سنټر ټیکنیشن وظیفه په کابل کې لانسوي. یو د ضرورتو څخه سرټیفیکیشنز دي، په هغه کې لیکلي دي چې valid certifications like CCNA, CCNP او یا هم جنیفر یا کمپیټیا. دغه سرټیفیکیټ ته هم در سره وګوري چې د مایکروسافت لخوا ده. نو اوس اصلي موضوع ته راځو. که چیرې ته غواړې په آی ټي کې مسلکي کار وکړې یا تخنیکي کار وکړې، ته باید کم کورسونه ووایه یا کم سرټیفیکیټس وکړې. اول خو د DIT CIT یا دې ته ورته نور نومونه چې لري، دا سرټیفیکیټس چې دي نړیوال اعتبار نه لري. دا دغه کسان لپاره ده چې غواړي په ټیکنالوژي، کمپیوټر، انټرنیټ په دې موضوعاتو ځان پوه کړي. خو که چیرې بیا ته غواړې په آی ټي کې مسلکي کار وکړې، ته باید نړیوال سرټیفیکیشنونه وکړې. نړیوال سرټیفیکیشنونه 6 مشهوره سرټیفیکیشنونه چې دي، اول مایکروسافت ده. په نن کې تقریبا په اکثریت کمپنیانو کې د مایکروسافت د پروډکټ څخه استفاده کیږي. نو که چیرې ته غواړې په مایکروسافت پروډکټس کې د AI انجینر په حیث وظیفه ترلاسه کړې، نو رول سره راځي AI انجینر ته انتخابوې. دلته د AI انجینر روډ ماپ لپاره ته باید دغه 4 سرټیفیکیشنونه ووایه، صحیح سر په خلاص کې، او که پاس کې هم یا نه کې پاس، ته کولی شې د AI انجینر په حیث ځان ته وظیفه پیدا کړې. دوهم مشهوره کمپنی چې ده د سیسکو ده. په سیسکو کې هغه د خپلې خوښې یا د خپل مسلک اړوند که چیرې ته غواړې کار وکړې، مثلا که ته غواړې په سیسکو پروډکټس کې د سایبر سیکیورټي په حیث کار وکړې، نو دغه لپاره ته دغه 2 کورسه ووایه، ته کولی شې د سایبر سیکیورټي په حیث کار وکړې. دې ته ورته که چیرې ته غواړې په امیزن ویب سروسز کې کار وکړې یا د ګوګل کلاود په سروسز کار وکړې، یا هم د آی ټي په ابتدایي مسلک کې، یا مثلا آی ټي سپورټ کې یا سیستم اډمن کې یا نیټورک انجینر کې کار وکړې، د کمپیټیا A+ یا نیټورک پلس یا حتی سیکیورټي پلس درس ویلی سي او اگزام ورکولی سي. دې ته ورته CISSP ده یا سرټیفاید ایتیکل هیکر. نو اوس که چیرې ته غواړې په آی ټي کې مسلکي کار وکړې، ته باید د کمپنیانو څخه دې ته ورته نورو کمپنیانو سرټیفیکیشنونه وکړې. دا سرټیفیکیشنونه قیمت د 50 څخه نیولې تر $100 پورې ده، او اکثره سرټیفیکیشنونه چې ده دایم د اعتبار وړ نه دي. اکثر 1 کال دي، اکثر 2 کاله دي، اکثر 3 کاله. په دې معنی چې 6 کال د امتحان ورکړې، تر بل کاله پورې ستا سرټیفیکیټ والډ ده. بل کال که چیرې ته اگزام امتحان ورنه کړې، نو بیا هغه ایکسپایر کیږي. د دې اگزام ورکولو لپاره ته کولی شې د ټیسټینګ سنټر څخه استفاده وکړې. حتی په اوس کې اکثره کمپنیانې ته دا فرصت درکوي چې ته په کور کې هم اگزام ورکړې. نو چې کله ته اگزام ورکړې، نو د آی ټي هر مسلک چې په نن کې اعلانیږي، په هغه کې لیکلي چې ته باید دا سرټیفیکیټ ولرې چې بیا ورته شارټ لیست سي. یعنې دا اساسي شرط ده، لکه دلته په دې وظیفې کې چې ده. د دې ښه والی دا چې که چیرې بیا ته اگزام ورکړې، د دې تاییدي چې ده ډېر اسانه ده. د مثال په ډول ما د مایکروسافت څو سرټیفیکیشنو اگزامونه ورکړي دي. نو زه اوس که دلته راسم شو کریډنشلز باندې کلیک وکم، ما ته به اتومات زما د سرټیفیکیټ نمبر راکړي، د کریډنشل آی ډي به ورکړي، زما نوم به وښي او ما ته به وښایي چې ما دا سرټیفیکیټ پاس کړی او څه وخت اخرنی تاریخ ده. خو یو اساسي خبره دا ده چې ځینې شاګردان سرټیفیکیټ پاس کې، خو بیا هم په اصلي موضوع یا په ټاپکس باندې نه یي پوه. نو تر سرټیفیکیټ په کورس کې په هغه ټاپکس باندې ځان پوهول تر سرټیفیکیټ خپل هم مهم ده. سرټیفیکیټ به دې ډېر وخت د انټرویو لپاره شارټ لیست کړي، خو که چیرې بیا ته په هغه موضوعاتو نه یې پوه، نو په هغه ورټن ټیسټ کې یا په انټرویو کې ته بیا مخته نه سې تللی. او هر کمپنۍ هغه د کورس اړوند چې کوم ټاپکونه دي، ټولې په مکمل ډول لیکلي چې په دې کورس کې کوم ټاپکونه دي. او ته کولی شې د AI په مرسته یا په یوټیوب کې په 100 ویډیوګانې د هر کورس لپاره سته، د ځان د خوښ استاد پیدا کړې او دغه ویډیوګانې تعقیب کړې او خپل هم په عملي ډول کار وکړې چې زده یې کړې. ورشته یوه بله خبره چې ډېر وخت په دې اگزامو کې ووچرز هم راځي. یعنی مثلا که د اگزام قیمت $100 یا £100 ځینې وخت استادان یا کورسونه ووچرز پیدا کوي چې د هغه اگزام قیمت 100 یا 10 پاونډ یا ډالر ته ورسي. نو هغه یو ډېر ښه طلایي فرصت ده چې قیمتونه کم سي، تاسې هغه اگزامز ورکړئ.